بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو MS Word شروع کوو. سړي د شرکتو څخه مخکې څه معلومات د Word په اړه چې تاسې باید ورسره اشنا شئ. تاسې په Word خلاص کړئ. Word چې تاسې کله خلاص کړئ د به blank document راغلی. سړي اول ورو what is MS. موږ وایو MS Word. سړي دا MS څه مطلب لري؟ what is MS? MS means Microsoft. The MS is Microsoft model, and it is the name of a program, product, company. دا MS دی Microsoft مطلب لري او دا یو پروګرام تولیدونکي کمپنۍ چې دی نوم دی. دا Microsoft کمپنۍ دا پروګرامونه جوړوي. سړي The company was first built in 1975. دا کمپنۍ چې جوړه شوله په 1915 کال کې جوړه شوه. And then was registered in 1976. او بیا چې دا کمپنۍ رجسټر شوله په 1941 کال کې رجسټر شوه. The company built by Powell, Allen and Bill Gates. The company کوم کسان جوړ کړه؟ Powell, Allen او Bill Gates جوړ کړه. In 1982 the company incorporated. په 1902 کې دا کمپنۍ شروع کړه، شراکت یې وکړ. یعنې دې دوه سره چې بیا کمپنۍ پرمختګ یې وکړ. چې پاکټ بوک خیر دا د کمپنۍ په اړه معلومات. د هغه څخه وروسته لرو what is MS Word. MS Word څه ته وایي؟ اوس داسې په سور رنګ ورته وښیم. انټر. It is a program from MS Office. دا Word چې دی د MS Office د پروګرامونو څخه دی. ور MS Office کې یوازې Word نه راځي. Word, Excel, Access دا ټول پروګرامونه پکې دي. چې وکړه کلیک وکړئ Microsoft Office 2013 لیکل دی که نه؟ ایون چې کلیک وکړئ دا ټول پروګرامونه پکې دي. Word پکې دی که نه؟ دا ټول پروګرامونه په Office. صحیح؟ نو دا د دغه Office د جملې څخه یو پروګرام دی which is used for documentation
کوم چې ډاکومنټیشن لپاره کارېږي. د مایکروسافټ افیس د جملې څخه یو پروګرام دی چې ډاکومنټیشن لپاره کارېږي. نو ستاسې پوښتنه پیدا کېږي چې ډاکومنټیشن څه شی دی. What is documentation? To write something in MS Word is named documentation. چې په وړ کې د یو څه ولیکل دې ته څه وایي؟ documentation. As the لیکن چې موږ کړو دا خپل څه دی؟ documentation. example مثالونه book writing, article, newspaper writing, د اخبار لیکل، magazine writing، د مجلې لیکل، CV writing، CV لیکل، CV پیژنې نه؟ پیشن؟ ETC څه او داسې نور صحیح دي مثالونه ډېر دي. هر څه چې په وړ کې لیکې بس دا ډاکومنټیشن دی. د هغه څخه وروسته لرو what is the default name of MS Word. دغه MS Word ځاني نوم څه دی؟ ډیفالټ څه ته وایي؟ ځاني ده. نو دلته به راسو دا به دا رنګ ورکړو. په جواب کې ورته وایي the default name of MS Word is DOCX. The extension Win Word. دا MS Word اصلي نوم څه دی؟ Win Word دی. ورکه زه راسم رن کمانډ خلاص کړم دلته ولیکم نو انټر ووهم مشکل شته یا خلاص کړئ. ګوره که زه راسم په دغه رن کمانډ کې وینډوز R بټن رن کمانډ خلاصېږي. ورډ ولیکم خلاصېږي یا ورته ولیکم Win Word. اوس خلاص کړئ که نه نور بیا مشکل نشته. بل په سیمټي کې هم دغسې کار کوي. د هغه څخه وروسته لرو what is the extension of MS Word. د MS Word ځاني نوم دغه extension څه دی؟ نور هر شی موږ ویل چې ځان ته extension لري. عکس دی، ویډیو ده، فایل داسې دی. نو د Word extension څه دی؟ د extension of MS Word is DOCX. دا MS Word extension څه دی؟ DOCX دی. دې ته داسې راوړم. نو دلته وګورم فولډر اپشن چې extension یې پټ دی که ښکاره دی. ګوره دا به ایسته کړي صحیح بیا وروسته داسې extension شي اوکې پکې. اوس راسه لیکنه کنټرول ایس کړئ چې کله ثبته یې کنټرول ایس اسټاپ. ګوره تر نوم وروسته څه لیکل دی؟ DOCX دی که نه؟
دلته مې لیکلي ډي اوس ایکس دی که نه او اوس دا ثبت کړه دلته وګوره ډي اوس ایکس نه دا ایکسټنشن ثبت شو د وړ په اړه معلومات